هیواد کې د بشپړ امنیت له راتلو وروسته یو شمېر پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګه اچونې ته مخه کړې. تازه په لغمان کې یو تن د کمپیوټري غاړو د تولید یوه نوې فابریکه پرانیستې. د فابریکې مشر وایي د $80,000 په ارزښت پانګونه یې کړې او هڅه یې دا ده تر څو خلک له کورني تولید څخه برخمن شي. تقریبا د $80,000 شاوخوا ده او مخکې به زموږ هټیوال بجازان به تلله کابل ته هرات ته حتی تر کندهار پورې به دی تلله د یخن جوړولو یا د صدر جوړولو یا د حجاب او پردې جوړولو لپاره. نو موږ سره داسې یو فکر پیدا شو چې راځه دغه سرمایه‌داري په لغمان کې وکړه او د دې لپاره چې وطنوال ته سهولت برابر شي. په دغه ولایت کې رخت پروشان او خیاطان بیا وایي چې د فابریکې په جوړېدو سره په یاده برخه کې ورته لازمي اسانتیاوې برابرې شوي. لغمان ولایت کې الینګار خیاطي لرم او دغه یخنونه چې مخکې ول موږ کابل هرات قندهار نه راوړل، اوس فلحال په لغمان ولایت کې جوړېږي او سهولیت موږ ته برابر کړی ده زموږ لپاره مشتریانو لپاره. بل لور ته د دې فابریکې په جوړېدو سره په دغه ولایت کې لسګونه ځوانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده او خلک یې له فعالیت خوښ دي. خوشحاله یم چې په لغمان ولایت کې داسې کارخانه جوړه شوې ده او ما ته د کار زمینه برابره شوې. نورو سرمایه‌دارانو څخه هم هیله کوو چې دغسې کارخانې غټ غټ شرکتونه برابر کړي چې ځوانانو ته پکې کاروبار برابر کړي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا دا ډول فابریکې د محلي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهمې ګڼي. په کور دننه سرمایه ګزاري کول او د دغه ډول فابریکو جوړول څو ګټې لري چې وایي د محلي بازارونو او اقتصاد پیاوړتیا ده، د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو زیاتوالی دی، د دې ترڅنګ د وارداتو مخنیوی دی. د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال بیا وایي ولایتي اداره د خصوصي سکتور هڅونې ته ژمنه ده او پانګوالو ته په هره برخه کې اسانتیاوې برابروي. موږ د لغمان ولایت صنعت تجارت ریاست په ټولو سرمایه ګزارانو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې ده، هغه د تجارت له برخه، د امنیت له اړخه، د کار له برخه. د یادونې ده چې اوس مهال په دغه ولایت کې د یخن جوړولو ترڅنګ د بیټریو د تولید، د فلاسکو ظرفونو، تخت جوړولو او یو شمېر نورې فابریکې فعالیت کوي چې سلګونه ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره ده.